الله بالذاتم ثابت شو استعینوا بها علی القتال قتال اعدائی فقال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال منصورا ما دامت معك دا زلف چې څو پوری در سره تب منصوري تا سره به امداد کیږي فجعلتها في مقدمه قلنسوه ما هغه د ټوپۍ په مخ کې سکیتی اخیدین هغه زلفی په ټوپۍ کې تعویز کړی وی فلم الق جمعا قط الا انهزموا ببرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنگ کې مخامخ شوه نه مگر هغه شکست خوړلې په برکت د نبی علیہ السلام سره دا دارنگ بخاری اول جلد 55 صفحہ چلو پاکستان پچاپ کے نہشتما صفحہ جوڑی دیکھیے روایت ذکر گئی ابن سیرین روایت کے نان سن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحہ اول من اخذ من شعری اول زلف ابو طلحہ سے راواخستی نور روایاتو کی راضی چې نبی علیہ السلام ابو طلحہ تخپل ور کړی وی نو زلف د نبی علیہ السلام دی د برکت د پاره ساتلی دا یو ځای کې چې زلف د نبی علیہ السلام معروف را هیڅ شک دی کې مکوي ځکه زلف ډیر زیاتی وی او د مبارک چې سر خریلې دی دا یو ودانه توزیع شوی دا په 1,40,000 صحابه باندې 1,40,000 کم زیات صحابه چې دلته موجود په حجۃ الوداع کې چاته یو چاته دوا چاته درې زلف خوري زیاتی کړه دا په دې ټولو توزیع شوی دی او هغه قدرمن خلک خدای بیا نه ځای کولی نو مغه دي چې دنیا کې خوري شوی دی هر ځای ته یو داغې نه رسیدلی دا د حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه مزار کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو زلفی دی او په دیر کې وچ ورتوای غلطم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زلفی موجودی نورم زی په ځای باندې یعنی که هر چاته است حکایت کو معروف او خلق رش په جوړو نو شک مکوي دا به یو دا بنیو سند چې شه دی او فلان چې شه او فلان چې شه دا په تواتر د تعامل او د طبقات سره طبقه نه طبقه ترا پاتی وی دې کې شک نه پکار خدای تاثیرم سړی ګوري په 400 کې جمع غفیر او انتهایی رشوی او یقینو کوي چې د کم زین زلف پرېګ د چې هغه بوتل ښکار شي کنه نسترګې به اختیار او خیر رواني شي دا تاثیر د څه شي دی چې رحمت نه نزول د رحمت نه او دا ټوکړه او حصہ د رحمت للعالمین نه نو د سترګو نه وخت څنګه زی موتا خو مولیان یو کنه ځان وشلو یو می سړی جوړولې نه جوړولې شو په تقریر چې دوه نفر راته وجاړي نه یو کال مولکې جنډې چې هو ما د څه تقریر کړو چې ما ته درې نفر جوړېدل څومره خوشحالي ځان ته بیا غره یو کنه چې ما خلک جوړول او هغه زلفو کې دا تاثیر دی چې ته صرف هغه بوتل ګوره دا مخلوق جاړي په سونو زرګونو خلک جاړي یو نه جاړي نو دا رحمت ته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وجود ټوکړه ده نو رحمت پسنګ نه وی خامخا بجاړي او زه خو چې سوچ کوم زویم چې د مدینه منورې د روضې سلامم اثر دی ځکه چې الته د رسول الله مبارک ذات دی خو ته خو ګوري نه کنه ګوري خو نه کنه او دا زلف داغه مبارک د ذات حصہ ګوري پسترګو باندې نو دا داغه نه څومره فرق لري هغه صرف روضه ګوري او دا ذات ګوري او د ذات یو حصہ ګوري ته نو ډیره تسلی ور باندې کیږي او زما اکثرا دی ایامو کې باغه خودلې کې د پورس کې زما د تفسیر کې ګیرو ما خو چې کله د تفسیر شغل زمانه او سو کاله مسلسل حاضری کړی دا تاسو هم کوشش کوئ چې دغه اجتماع ته حاضری کوئ او دې سره ډیر وخت پورې د انسان په باطن کې فرق راځي تحول راځي چې کله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وجود هغه حصہ سړی وګوري کنه غزل وګوري ډیر تاثیر ور باندې کوي
دا روایت د مسلم ممکن ځینو راخست حواله دلته نشته مسلم شریف دویم جل یوسل نویم صفحه بیروت چاپ کی مسلم شپگم جل یوسل نه در صفحه دا مسلم دلته یوسل نویم کتاب اللباس روایت دا اسما بی بی طویل روایت دے خپل غا ټوکړي مستدلی ته ترازو دے کې راوی ویدام فرجعت الى اسما فخبرتها فقالت اسما بی بی ما تویل هذه جبۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جبہ دا نبی علیہ السلام دا فاخرجت راویستا منگتے وجبات ویالیسی کسروانیہ نسبت تے کسراتا لہا لبنت دیباجنام سیسدی کی اوریخم استعمالو فرجیہا مکفوفین بالدیباج گریوان داغی نستونی گریوان دا صاحب اوریخم باندی جوڑی شوی اکا گلدوزی چنن سبا کی گدا سے پدی غاڑو کار شو ویل قالت هذه كانت عند عائشة اسما بی بی ویدا زما د خور عائشی بی بی سرا حتى قبضت اغا وفات شو فلما قبضت قبضتها دا چوغا مارا واخست كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها دا ويغستا فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها مونږ وینځو دغه چوغا بیمارانو ته نستشفي شفا غواړو د الله نه بها په برکت دغه چوغې سره د دې چوغې په برکت سره مونږه د خالق نه شفا غواړو ګوره غي د اسباب خالق په دې پويږي چې شفا خالق ورګي او د اسباب او استعمال منافع د توحید سره نه دی شرک نه دی اسباب استعمالي بیا دا اسباب استعمالي نو موت اسباب ظاهري د ډاکټر ډېر استعمالو هغه اسباب روحاني د مشایخ او آثار ډېر استعمالي او ښه عقیده دا چې سړی هغه ډېر استعمال معاصر حقیقی و نگنی فاثار د صلح او د شفا د پر ډیر استعمال شي اوسم چې د چا عقیده سمره کلکوي هغه چې بیماران چې د ډاکټر په ځای باندې مزار ته زور کوي د ډاکټر په ځای باندې یو شیخ ته زور کوي یو پیر صاحب ته منډه ډیر وي او چاته چې شکوکی د سره نه ورځي او څوک چې مشتبه وي نو کله کله ورشي چې دانه را قابو کی کنه نو بیا ورشي او کنه د سړي نه ورځي خو خدای ادا چې اسباب خاصم استعمال او یغه متوکلین محض خو نه کنا نتاسو نزا چلا استرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون اخو نه کنا اشاعتیان و یغه وی حضرت کسان چې نبی علیہ السلام یاد کړی هغه مونږ یو هغه وی مونږ یو ټول امت کې اویا زره دي او صحابه په حجۃ الوداع کې 1,15,000 نبی علیہ السلام دا پټول امت کې او یا زر یادې نو ټول صحابم په دې کې را نغلو پنځ پیریان وې دا مونږ یادې او ځکه لا استرقونه مونږ دمونه په ځان نه اچو کنه لا استرقون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوکلون هغه دوام نه استعمال یو ته لګیای دواګان استعمال کنه اسبابونه کار اخلي دا هغه کسان دي چې نبی علیہ السلام او زما امت کې څخه خلق دي قلوبهم على قلب ابراهيم عليه السلام حق شان متوکلین پنځ پیریان وای دا مونږ یو چې بیا ورته وای تاسو لګي کډیر یې بس بیا خو دوی ځان ډیر حسابي کنه مونږ لکه نه زیات ډیر خلک غټه اجتماع زموږ نو بیا خو دوی ټول نشو ځکه اویا زره دی کنه نیم پکې دي نیم پکې نه دي پته نه کی چا کم صحابه خو ته وست ټول
کاغی کی دا کسان پورا سلت من الاولین و قلیل من الاخرین غٹ جماعت ہوئی کی دے رست یو راضی یا کباشت تا کباشت یو سڑے دی وقت کی پتہ او یو کی داخل دے او یا ندا نحن نغسلها للمرضى نستشفي بها دادا اسماء بی بی صدیق اکبر سے لور دا نبی علیہ السلام خینہ دا عائشی بی بی خور دا عبداللہ بن زبیر سے مور دا زبیر سے بی بی دا دی خاندان بی بی آغا وی چی نغسلها للمرضى نستشفي بها روایت دا مسلم دیلان دی منہاج کی امام نووی لکھی فی هذا الحدیث دلیل علی استحباب التبرک بیاثار الصالحین و ثیابهم دیکھئے دا ثابت تبرک پا سارو دا صالحین و باندے و پجامو دا غیبان نہیں دا جائز دی مستحب عمل دے درے ورقات میں لاس کی دی یو نظم چستاسو دا کاپی پا ترتیب لاڑ شمگنے زما خپل کاپی کی ترتیب بدل لی تقدیم تاخیر دے تاسو نبی اور رکیے گی باقی بنور زخپلی کاپی پس لاڑ شما تاسو بیا لٹاوی پا کشتدی ورکی روایات بس تقدیم و تاخیر بی لٹاوی پا مانا خبر گڑوڑی گی بیا بخاری شریف اول جلد ہشتما صفحہ دا حوالہ مخ کی مادر کڑا آغا دوکر خلند عبارت دا دائن مخ کی ذکر کی گی ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمائیں قال قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منکرہ دا نبی علیہ السلام ظلفی دی اصبنا من قبل انسن دا انس رضی اللہ عنہ طرفنا منترہ پاتی دی یا من قبل اہل انسن راوی شکڑی فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها عبیدہ رضی اللہ عنہ جواب ورکی ما کراچی وظلفہ دا نبی علیہ السلام وے دا ما تد دنیا وما فيها نا محبوبا وان دا راغین راتا غوروا آغا مخ کے دا خالد بن ولید سیب کم روایت چی تاسو تما ذکر کا آغا ڈیرو کتابونو ذکر کرے دی آلِ صحابہ دا خالد سے روایت سر حوالی ولی کہ آلِ صحابہ اول جلد سلور سوا سوار لسما صفحہ شفا دا قاضی عیاض اول جلد دو سوا تلسما صفحہ تہذیب الاسماء اول جلد یوسلو پنزاوے صفحہ صفوت الصلاة اول جلد شپک سوا درب پنزو صفحہ شرح دا زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم پنزم جلد شپگم صفحہ نسیم الریاض شرح شفا دا قاضی عیاض درم جلد یوسل درد درشم صفحہ بخاری و مسلم کے ثابت شی بس اکتفا پہ کہو وقت کم دے روایت دیر زیاد دارنگ بخاری شریف کتاب الشروط اول جلد یو درشمہ صفحہ دیکھیے روایت ذکر کے ہوئے اذا توضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کادوا یقتتلون علی وضوئه
نبی علیہ السلام چې کله اودس کو قریب او صحابه چې یو بل مړکی علی وضوئه په باقی مانده او بود اودس وضو بضم الواو چارندام وضو بفتح الواو بدرالدین عینی ذکر کوي چې بقیه او بو دو اودس تم وای او الماء المستعمل تم وای اندامون چې کوم او ساسي دغه او بابا صحابه اوس مکه تنه پر خو دې لوټه کې پاتې او با دا ټوله به یو ځای کړی دا به برکت د پاره په ځاون نو مګلی نو دلته راضی کادو یقتتلون علی وضوئه قریب ودی بیو بل وجل فبقیو بو د نبی علیہ السلام دا سبان یو بل بی وجل یعنی رش په جوړو رش دا د حجۃ الوداع واقعا دا یو لاک سلیری زره کم زیات صحابه دي د یو بل بوجل یعنی رش بو رش یو بوی چې ماته ملوشي بل بی ماته عمدہ روایت بیا پا کتاب شروط والجلد 309 صفحہ کی مذکور دی آگے کے زیادت دا دی الفاظو دے چی فیتمسحون بھی تمسح بے پکو دارنگ بخاری اول جلد 309 صفحہ دا کتاب الشروط ما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخاما الا وقات فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلدهم تاسا مذکور دے پورقاتو تنخم تنخع تنخم تنخع دا تنخع بالعين التي من الحلق سچ دستونی نراش بلغ متوي خراش کی تنخما بالمیم نخما التي من الانف کم چ د پوزو نراش اغي طویلش ما تنخم رسول الله نبی علیہ السلام مبارک پوز کله سن کړي نه دا باز دلته ترادف معنا اهل لغت اخلي خراش کی داخل کړي دي خراش کی کله تل کړي نه دي پوز کله سن کړي نه دا الا وقات فی کف رجل منهم مگر پریب وتا پلاس د یو صحابي کې صحابه ور تلاسونه نیولی وداس اب ازمه کې تنه پر خدل اب پر وتل پلاس د یو صحابي کې اصحابي ولی توبدانی نو بهر به غرزول نا فدلک بها وجهه وجلده او بای مگل هغه په مخ باندې په وجود باندې هغه لاړی هغه خراش کی هغه د پوزو نراغله سیز به په مخ او په وجود باندې راخ کا دا محبت د صحابه دا عقیدت د صحابه دا تبرکات او عقیده د صحابه کرامو دا د نبی کرم صلی الله علیه وسلم دا بدینان بدعتیان دی سلف ځان توي خو خلف پس خلف دی خو اوس پیدا دي دا څنګه سلف سلف خو صحابه او خلکو ته موږ د اسلاف او عقیده راټینګ کړي زم کدا وهابیان او اشاعتیان او مودودیان ا زمانہ کې نو کوي چرتا چې سټاپې بدوی په صحابه ولګولې چې د نبی علیہ السلام خراش کې هغه په مخ مګلې لاړې مګلې او داغه مبارک پوز سنولې هغه یې خلک په ځان مګلې دی بس ټاپې لګولې دا اوس چې یو ادبناک مرید د خپل شیخ سره داغه نه علین او امثار واخلین د ادب والا مرید د امثا سینې پورې نیولي دی بس د سترګکونه شروع کې په خپل الګوي محبت خکار د خود دومرنا د سي زور ورکی چې نو می ونوزي محبت په خشه د خود دومرنا نو موږ څومره مینا کړ مینا خو صحابه کړي لاړې خړلې دي او فزاني مګلې دي اورګه رست روایت ذکر کوم
وینا د نبی علیہ السلام بول د نبی علیہ السلام صحابه اس کلی پایما مستقل رساله لیکلی ده حکم شرب دم من نبی صلی الله علیه وسلم و بوله اذان ته مستقله مسله ده خو 15 حدیث دی ورکی ا رساله کې ما جرح د غیر سندونو تحقیق درواتو کړی دی طولانی مسله داغه وما دلته د تبرک سره غ زمیمه کړه نو هغه په کې رستوراشي چې صحابه او مینې پته ولګي چې هغه وینه د نبی علیہ السلام سکلی دا هغه بول اسکلی دی او محدثین ټول په خپل کتابونو کې دا راخلي بیروتی چاپ حواله تاسو سره پرتی دی خو کوشش کوم چې تاسو ته نو پاکستان د چاپ هغه حواله جمع کم دارنګي مسلم دویم جلد 209 صفحه دیکھے باب د تحنیک د مولود لګیدلې باب استحباب تحنیک المولود عند ولادته وحمله الى صالح يحنكه وړل دا ماشومانو الى صالح خسړیتا بزرگ تا خسړیتا دې دا پاره چې تحنیک یو تحنیک د حنک تالو تویل شي دا ګوته به وردن نه کی تالو ته به دا لاړی ورورسي دا لاړی یا خوب سیز دا به د ماشوم دی تالو ته ورورسي نو ګویا کې رفع د حنک دا غوښ په اصبعی باندې نو تحنیک وته وي تحنیک دا تحنیک د مولود امام بهقی رحمت الله علیه په شعب الایمان کې د حقوق د ولد نه علی الوالد غنل چې ولد په والد ډیر حقونه دي یو حق دار چې ماشومتوب کې به د ولی او د بزرگ سړي لاړه خپل کې ور کوي چې ور نه کړه د ماشوم حق ضایع کا او کم ماشوم ته چې دا لاړه ور کړی شوی وي هغه ماشوم یا ډیر صالح وي که عالم وي و عمل وي هغه ډیر پاک سړی وي چې دا دې حق ته چا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حکیم دی داغه فرمودات د عبرت نډک دی ومن بعض خبرې تسبق وګورو مستحب عمل دی کسو کې کوي کنه هغه مستحب ډیر قیمتي مستحب دی کنه ټول عمر د ماشوم زندگی په خکی دی کی دا ډیر روایت راخلی ک تعداد پسې زو نو روایات امام مسلم دلته ذکر کړي نو هر یو بل واقعان بل ماشوم بل حدیث دی بل راوی دی بل سند دی مجموعه د ټولو دادا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زمانہ کې ماشومان رحمت عالم تر وړلې شوی دی او هغه په خله کې د برکت لاړه ور کړی دا نو یو روایت د عائشہ بی بی جامع د ټولو لاره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تب ماشومان چې پیدا شو راوړل کېدل باغ ورته د برکت دعا کوله ويحنكهم تحنيك به وتکو تحنيك دا جامع شو ټول لاره نور روایتو کې د ماشومان نمونه دي لکه یو دا غینه د عبد الله بن زبیر واقعا دا چې مور بی بی اسماء قباء ته په هجرت کې رااله نفاسه شو ما عبد الله بن زبیر سے بار راوستا نبی علیہ السلام تلی حنیک او تحنیک یو کی فاخذه رسول الله صلی الله علیه وسلم منها فوضعه في حجره کې کینو ثم دعا بتمر كجر روغتا قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها من كجر لټولان قبل ان نجدها غریب خپل ثابتې شاګردانو کور کې کجوره نه وا څډیر وخت دی کې تیر شه چې مونږ کجوره پیدا کړه
فمدغها نبی علیہ السلام هغه وچوپلا ثم بصقها فی فیهم بیا یې ورته لکړه سره د لاړو په خوله د عبدالله بن زبیر کې. بصق څه ته وایي؟ لاړې تو کول. خوږوالی د ماشوم په خوله کې ورتل که سره د لاړو. فإن اول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلی الله علیه وسلم، اول شی چې خېټه د عبدالله بن زبیر صاحب ته دننه شاغه لاړې د نبی علیہ السلام وي. ثم قالت اسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، بے مسک الله سے پراخ کا د برکت او دعای ورته وکړه په عبدالله مسماک. دسې د نورو صحابه او د ماشومان واقعات پکې دي، خو جامع ولره د عائشې بیبي حدیث دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یؤتی بالصبیان، ماشومان به ورته راوړل کېدل. امام نووي رحمت الله علیه منهاج کې لاندې شرح کوي مستحب دا شو چې یکون المحنک من الصالحین خسړې دی، دا باغ سو کې تبرک به چې برکت په حاصله ولې شي. رجلن کان امرا سړی که خزی خزی فإن لم يكن حاضرا عند الموجود حمل الیه، کدغه کلی کې ولی نو بزرگ نو د پنځپیرانو کلی ولته اولیا نشته وي، بیا بس چل کې حمل الیه یو دی وړلې شي التا حمل الیه بل کلی کې خو وي دا د حقوق لازمونه شکنه که حق نه وي. ولی دومره کلک محدثین ذکر کوي وی چې الته خسړې نشته چې تبل ځکه خو به یې کنه ماشومل ته وسه خو خلک ورته داغه لاړې ورکا. دې سره د دوی هغه اعتراضات هم د فقېږي چې دوی کله کله یو خبره کوي نه دا خو د معصوم تبرکات دي، هغه موږ منو د بل چا نه منو. روایات را روان دي ښکته دی حدیث ته غوږ شئ. مسلم شریف دویم جلد 344 صفحه. څه لږ کم روایت به تاسو سره کم وي، نور ټول ما ذکر کړي دي هلته. مسلم شریف دویم جلد 344. دا څومره دا دویم جلد فصیل دیکھیں آغا طویل روایت ذکر دے چې کم ذاکرین وی فرشتی راضی. ابی هريره راوی دے دا نبی علیہ السلام نا ان للہ تبارک و تعالی ملائکہ سیارہ فضلا یتغون مجالس الذکر، دا ذکر مجالس لٹئی. فاذا وجدوا مجلسا فی ذکر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجنحتهم، دوی ڈکی ما بینهم و بین السماء الدنیا. فاذا تفرقوا عرجوا وسعدوا الى السماء، فرشتی لاڑیش. یسألهم اللہ عز وجل هو اعلم بهم من این جئتم کم زنر علی ای ورتوی جینا من عند عباد لك في الارض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك ماذا يسألوني جنت غخ. واقع اقدرتا سور دلیل ربی کریم دویتا فرمائیں فیقول قد غفرت لهم، دی ذاکرین تما بخنا کری دا. واتیتم ما سالون واجرتم مستجارون، سنه چې پناه غوښتي پناه می ورکړه. قال یقولون فرشتي ورته عرض کې ربي فیهم فلان عبد خطاء، په دې مجلس د ذکر کې فلانه بنده خطاکار ناستو. انما مر روانو پلارا فجلس معهم، دوی سکه ناست. هغه څنګه دی؟ قال ربی کریم قال نبی علیہ السلام فرمائی فیقول ربی کریم دی فرشتو تو فرمائی ولہو غفرتو، دی گنہگار تمیم بخنا اکڑا. ولی هم القوم، دا ذاکرین یو قوم دی لا یشقا بهم جلیسوہما، نبت بخت کیگی بهم جلیسوہما، فبرکت دی باندی جلیسوہم جلیس دی. دا ذاکرین دسی خلق دی چی نبت بخت کیگی بهم فبرکت دی جلیسوہم جلیس دی.
دیسه چې څوک کینی د دوی په برکت هغه بدبخته نه دی. نو دا بهم کې دا بار څه د پاره شو تیمنو تبرک د پاره سبب د پاره لا یشقا جلیسهم بهم ببرکتهم د دوی په برکت بدبخته نشو. نو دا برکت د ذاکرینو دی. د دوی اعتراض په دفعه شو چې وایي د غیر معصوم تبرکات نه مانو کنه د غیر معصوم. نو ذاکرین خو معصوم نه دي کنه دا خو عام عباد دي.